په داسې حال کې چې یو پولیس افسر په غوسه کې ټول قوانین له یاده ایستلي دي، بل همکار یې حوصلې ته رابولي. دوی دلته دي. د تښتونکو له منګولو یو ژغورل شوی کس پر دوی تکیه دی، خو دوی نه پوهیږي چې څه وکړي. په هر دلیل چې وي، په جرمني کې شکنجه کول منع دي. نه یوازې دا، که کوم مامور د شکنجې ګواښ هم وکړي او کس اعتراف ته اړ کړي، د شکنجې د منع مقررات تر پښو لاندې کوي. د دې ترڅنګ دا کار د انساني کرامت سپکاوی دی، کوم چې د جرمني د اساسي قانون لومړۍ ماده یې یادونه کوي. دا البته په دې معنا نه ده چې وروسته تر شک لاندې کس په محکمه کې بې ګناه ثابتېږي، خو هغه کولی شي د پولیسو د مامورینو پر وړاندې شکایت وکړي. که د پولیسو کوم افسر د پوښتنو ګروېږنو پر مهال قانوني پولې ماتې کړې وي، سزا ورکول کیږي.